عمر رضی الله تعالی عنہ ته چویل چې دا هغه انسان دی چې له ملاقات له وخت نه ورکي خوراک چې کوي مختصرا لږ خوراکو کې صرف د دغه د پاره چې دا خوراک د لوګه می ختم شي زندگی په تیر کم ډیر خوراک دی د وجه نه کوي چې زما دا روټي به زیات ټیمونی سیو د الله د بندګۍ نه به پاتې شم بیا به قضای حاجت له بار بار منډې وامه د الله بندګۍ نه به پاتې شم خوب خپل کم کړی دی په دغه وجه باندې چې د الله بندګۍ نه به پاتې شم عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نن تا ته راغلی استقبالي له چې زه د عمر رضی الله عنه سره ملاقات وکړم عمر رضی الله عنه چې کله په نظر پریوتلو ویل عامله ناصبه تصلى نارا حاميه دا خو داسې انسان دی چې عمل کوي خو هسې ځان ستړی کوي ګرم اور ته به داخلیږي تصلى نارا حاميه الله رب العالمین به د جهنم ګرم اور ته ور داخل کی ولی الله رب العالمین اور ته داخلي د انسان سره د دې د رب العالمین راضي کوي کنه دا خو خوراک کم کوي دغه د وجه نه چې الله را ناراضي شي دا خو د شپې خوب نه کوي د وجه نه چې الله رب العالمین را ناراضي شي د ورځې روزه نسی د دې د وجه نه چې الله رب العالمین را ناراضي شي وجه دا د الله زکه ګرم ورته بوزي چې د طریقه برابر نه ده د طریقه هغه نه کوم چې الله رب العالمین د امت ته خود لري د محمد رسول الله سلام په طریقه باندې که یو سړی ډېری نیکیانې راجمع کیو خو لیکن په هغه نیکۍ کې د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده الله ته نه ده قبوله یو سړی وایي د مازدیګر 4 رکعاته فرض مونځ دی زه نن 20 رکعاته فرض مونځ کوم د مازدیګره رب العالمین ته د عمل نه دی قبول وجه دا د پیغمبر طریقه نه ده دغه که ته دا وایې چې ما په دې مونځ باندې الله تعالی رانیسي نه تا په دې پیغمبر مخالفت باندې الله رب العالمین رانیسي دی وجه نه الله رب العالمین موږ ته محمد رسول الله سلام را لېږلی دی موږ ته دا وایي چې ستاسو هره طریقه هغه د نبی صلی الله علیه وسلم مطابقي قرآن کریم کې الله رب العالمین موږ ته دا حکم کړی دی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول اے ایمان والو د الله تابعداري وکړئ او د رسول الله سلام تابعداري وکړئ زما او ستا ناسته ولاړه زما او ستا د خبرو انداز زما او ستا هر قدم دا به د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې که د هغې نه مخالف شولو که ته پکې د نیکۍ سوچ کې او فکر کې رب العالمین ته د عمل بیا نه دی قبولو